بسم الله الرحمن الرحیم دا قسم چنوه زمون ډېرې پتمنې او خوندې ناستې دي پنځې راغلي دي او په خپل وطن سره او د خپل ولس سره مینه لرونکي ځوانان دي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الله مو تل آباد او خوشحال لره من په بلو بشار چې د پښتون ژغورنې پرسن جلسه ده دا جلسه په اوو میاشتو تقریبا بس کېږي داسې نه وه چې موږ جلسه نه شوه کولی داسې نه وه چې ما جلسه نه شوه اعلان کولی خو موږ د دغې ورځې مشرتابه په خپل ولس او د خپل وطن فایدې وینو کله هم داسې وخت او داسې ځای ته خپل ولس خپل ځوانان نه راغواړو چې په هغه ځای کې دوی ته نقصان زیات وي او د وطن پیدا کمه وي موږ به په هغې ځای کې تاسو راغواړو په تاسو به غږ کوو په کوم ځای چې موږ ته تکلیف او وخت مو کم وي او وطن ته پیدا زیاته وي زه احساس کومه په دې باران کې تاسو ولاړ وئ ځکه سم درته فرما چې په دې کرسۍ باندې زما زړه ته څومره تکلیف راغلی او دا چې په باران کې ولاړ یئ قسم درته کوم زما په زړه پورې دلته به زه هم درسره کښېنمه او یو د مجبورۍ سره پورې کولی وو چې بیا به ټول مې خوراتم د بلو ولس ډېره ډېره مننه چې دوی خپل لوی نیت خپلې سترې سینې دغې پښتون ولس ته همیشه ویاړې ساتلې دي او ثابته کړله چې بلو د پښتنو تر ټولو لوی مرکز دی خپل وطن د مسایلو خبره کوو نو دلته ډېر زیات ظلم شوی دی ډېر زیات جبر شوی دی موږ په دې خاوره باندې کله راولمر لګولي یو کله دلته میجرانو دي کله د کرنل امام شاګردان دي کله د امیدګل ماسیان دي کله بل دی کله بل دی دلته چې هر چا دوه پټې زور موندلی دی یو پښتون یې لګولی دی یو پښتون یې مړ کړی دی واپس ته د مور یې غړولې ده ای ولسه ستاسو نه تپوس کوم ستاسو د مړي تپوس چا کولو ستاسو د مړ سړي تپوس چا کولو ستاسو د نن ورځ تپوس چا کولو هم دغې پرېکړه وکړو هم دغې ژغورنه مظلوم وکړو داسې ونه یې کړئ چې په نرمو نرمو لفظونو یې وکړو داسې په سخته لهجه او په سپینې خبرې یې وکړو چې دغه جرنیلان زړه وکړېدل هغه ظالمان چې ستا د مرګ منصوبې یې جوړولې هغه نن ځای پر ځای وینو چې سوالونه درته کوي نیتونه شروع کړي دي بلال ډېر ولټا ولاړ دی تل آباد ساتو په هر قیمت یې ساتو په هر ځای یې ساتو په دې خاوره باندې دا اوس یاره تاسو لږ شئ دا کیسه لږه مله موږ بلال نن موږ څه دپاره دلته ملګرو یو که دوه اویا زره پښتانه مړه کوي تاسو خبر یئ راولمر نه تر اوسه پورې دغسې ګرځي راولمر نه تر اوسه پورې سزا نه ده ورکړې د خلک وایي په پښتنو کې صبر نشته جنګجو دي د راولمر په شان چاپېر دی تا ته وخت درکړی دی چې سزا ورکړه خدای زړه ته ګوري
تاسو راته وښایئ د ارمان نوي انصاف موږ ورته نه وشو دا ریاست تاته انصاف نه دی کوي تاسو ماته وښایئ د ولس وعده خو مو هېر شوي نه وي هغه انصاف لپاره هر کمر ورځ دا پښتانه هر څه به وکړي هر څه به یې هېر شي لیوني به شي خو د خړ کمر یاداشت یې له ذهنونو نه ووځي د خړ کمر شهدا ته هغې خاورې ته موږ درته سلام کوو او قسم ورکوو چې ستا په دې خاوره باندې توی شوې وینه خو پرېږده د غمندو یوه یوه اوښکه څه ده قسم درته اوښکه تا ته وبګوله اوس یې په خبر شي خاطر شنواري ووژلو انصاف نه ورکوي په دیر کې انصاف حسن ووژلو انصاف نه ورکوي په باجوړ کې ټارګټ کیلینګ لګیا دی میابل یې وویشتلو په باجوړ کې مفتي سلطان وویشتلو نور مشران یې وویشتل په مومندو کښې د مومندو ملاله چې غیرت یې وکړو ننګ یې وکړو کور ته دا توربکې وروان وو ویې ویشتو نن هغه تنګوي په هغې باندې ځمکه ورکړې ده او هغه چېرته کور په کرایه نشي اخیسته د دغې ټولو دپاره د دغې کار د دغې وطن د دغې بېوسه خلکو د تعقل دپاره به انشاءالله پښتانه په هر سنګر باندې په هر ډګر باندې ولاړ وي کلته یم دی دا ریاست دغه په ځین شنروالي چې دا که په جمن شي مفتیاني کښتلی دی یا دې په پیټه شدنکې کړي دي یا دې په بل ځای کړي دي دا یو هم موږ یې کلته نه معاف کوو او وخت به ولګېږي زور به ولګېږي خو ټول کمیشن ټول په ریکنسیلیشن کمیشن د دغو ټولو عذابونو لپاره به موږ خامخا په هر صورت جوړوو او که دوی نه که جوړ بیا مو درته ویلي دي بیا درته وایم وعده مو درسره که د دوی عدالت انصاف نه وکړ بیا به دا خیر پر ځوانان عدالت جوړوي بیا که کومه سزا درته ملاویږي هغه به ډېره ترخه وي هغه کیدای شي مرګ ته هم سوالونه وکړي چې خدای دې ویده کړي دوی هر ځای چې کسان ویشتلي دي اوس هم دلته یو مرمت سپین ږیری امان الله مرمت دلته ولاړ و دا ګاګل یې راښکاره کړ دغه وګورئ دغه سپین ږیری هم په دغې سینه سینه کښې دا د پاکستان فوجیانو ویشتلی دی د مخکې ویشتلی دی او تر اوسه پورې ښه خبره نه ورته کوي د دغو سپین ږیریو عزت د دغو ځوانانو د دغو ماشومانو د دغو خویندو ویندو دا عزت دا مرګونه دا وهل دا ټیکل د دغې لپاره ولا په سر کوو په هر صورت به د خپل وطن تپوس د دغه ظلمانو نه کوو ملګرو لږ دا خبره په توجه واړوئ میسینګ پرسنټ په حواله سره ما په اسلام آباد جرګه کې یوه واقعه یوه واقعه ما بیان کړې وه چې په هغه کې د عثمان چې د ده نام خورانوي شو خو د ده د پلار نام شیرین خان و د ده خپل نام ما لیکلی دی کمال الدین نام یې و د پلار نام یې شیرین خان و ما دا ویلي وو چې یو بده پلار دی خلک آی ډي پیز نه بعد واپس کورونو ته روان وو دی نه تلو دی خپل کور ته نه تللو ده ویل هسې نه زه کور ته راشم زما خو یو زوی دی ورک شوی دی او هغه راخلاص شوی ما ته کار کوي زما نه کال میس شي په دې ارمان دی خپل کلي ته نه تللو او د وخت اولو تاسو ته دې پته وو یوه هفته اول هغه سپین ږیری په هغه یو زوی پسې لیونی مړ شو هغه دغه دنیا نه لاړلو په مونږ به تاسو ته یو پیغام پرېږد چې آیا په مونږ کې نن شته دی که نه مو د دوی لپاره اواز ولې نه پورته کوو د دغو رسولو مونږ ته سترګې دي د دغو بېوسه خلکو مونږ ته سترګې دي او مونږ دلته په دې خاوره باندې نن هم ډېر پښتانه کرکټ ته تللي دي څوک فوټبال ته تللي دي څوک ګولونه ته تللي دي او دلته پښتانې باندې په سټیج راړي دلته پښتانې ځوانان په سټیج راړي مونږ د چا نه ګیله نه کوو
د پښتون یې ته چې ډول اتل ته ځې کرکټ ته ځې کبډي ته ځې سل ځله لاړ شه چې د پردو په خوله مزه د پنجابي په خوله مزه د دغې ظالم په خوله مزه دا بېننګي ده دا دوستي ده دا بېغیرتوب دی د پښتونخوا په خاوره هم ډېرو خلکو ظلمونه کړي دي یو خبره د یاده لري یوه ورځ به زموږ وخت راځي یوه ورځ به زموږ راځي اوس ته به لاړ شه خپل ګام سره ودرېږه د نیلم به په خپلو لاسونو دروهو او په دې دریاسین به ورپورې کوې چې ته زموږ سره نه شه ښکارې تا د دغې خاورې سره غداري کړې ده تا سره موږ کله هم دلته په دې خاوره څه نه شو کولی ای ملګرو د غدارۍ د لفظ نه رایاد شول چې تر څو د دغو جرمنانو د دغو مفاد او زما د خاورې مفاد مختلف دي او یو بل سره په ټکر شوي تر هغې پوره د دوی سره وفاداري که خپل قوم سره غداري ده او د خپل قوم سره وفاداري ده د دوی سره غداري وي موږ ټول غدار په دې موده ژوره وده او فخر کوو په دې غداري باندې چې موږ یې د خپل قوم او د خپل وطن دپاره کوو ملګرو بله مسله روانه ده دوی چې هر څه کړي دي د قبضې دپاره کړي دي ستاسو په غرونو یې قبضې کړي دي ستاسو په وطنونو یې قبضې کړي دي کورونه یې نیولي دي سکولونه یې نیولي دي هر ځای دوی دا غرونه یې نیولي دي دا قبضې د خپلې فایدې او د خپلې ګټې دپاره کوي دي دوی هلته په کاروبار قبضه کړې ده د خیبر چې کوم لنډي کوتل دی تورخم دی د دغې په کاروبار یې قبضه کړې ده د چمن په کاروبار یې قبضه کړې ده په غلام خان باندې یې قبضه کړې ده پاسې په انګوره ده قبضه کړې ده د خلکو نه دوی هلته بټې اخلي دوی ورته وهي پکي او صرف تشي دپاره دوی پیسې ګټي په یوه ورځ باندې هم او بیا دوی ستاسو په مدنیات قبضه کړې ده د دوی امامتخیل مدنیات یې نیولي دي دوی د سپینوار مدنیات نیولي دي ګیس د کرک دی ریفاینري فیکټرۍ په فیصل آباد ورته جوړې کړې دي داسې د شمالند د هرنایي د دوکي د شارک په کولې باندې بټې اخلي په سراورد باندې په دې حواله سره دوی چې دې خوا راشي په سوات زمرد کې یې وویل دلته په علم بونیر غرق شي په بونیر چې کوم علم غر دی پاکې تر اګر ساتي وړاندې د خلکو نه بټې اخلي په مختلفو صورتونو کې غرونه او سیندونه هر څه دوی نیولي دي خپل ځان ته فایدې پرې غواړي په پي ټي ایم دا مطالبه ده چې څومره د هم دا قبضې کړي دي ټولې قبضې به خالي کوي او دغې ولسونو ته به د دوی کالجونه سکولونه یا عام مدنیات دي دا به پرېږدي د مدنیاتو په حواله سره یوه ډېره اهم خبره درته کومه ملګرو دا خبره په غور سره واورئ ګوره د هرې خاوره ته خدای پاک د هغې خاورې چې کوم اوسېدونکي دي د هغې د روزګار دپاره په ځمکه دننه یا په ځمکه بغیر څه مدنیات یا څه ورکړي پنجاب ته خدای پاک د روزګار دپاره دلته غنم ورکړي دي زموږ غرونه غنم نشي کولی خو په غرونه باندې لاندې په غرونه لاندې دوی ته خدای مدنیات ورکړي دي چې کوم د پنجاب غنم دي وراثت ورته وایي چې ستا چې کوم د روزګار سامان دی هغه د ستا وي خو چې کوم د پښتنو وسایل دي مدنیات دي هغه ورته وایي چې نو دا د ریاست د ده چې کوم د روزګار سامان دی هغه د ده دی خو زموږ چې کوم د روزګار سامان دی هغه موږ ته نه راکوي هغه بیا د ریاست په نام باندې د پاکستان په نام باندې زموږ نه لوټي دا پاکستان دا اوس خو پاکستان نه دی بلکې پنجاب دی پنجاب عرف پاکستان دوی دا ځینې جوړ کړی دی په درې واړو صوبې وسایل لوټي چې دا وسایل راکړه هم څه پاکستاني یې په دغه صوبې ور راواخله هم څه پاکستاني یې په دغه صوبې ور راواخله هم څه پاکستاني یې دا نفرت دا تعصب تر دې حده پورې تللی دی د پاکستان آیین د تعصب نه ډک دی دا آیین د انساني حقوق په بنیاد نه دی جوړ دا آیین د
دا آئین دا انسانانو د ضرورت په مطابق نه جوړ دا د اکثریت او د اقلیت په بنیاد جوړ دی په دې کې به تل پنجاب ته ګډه وي تل به دی په اکثریت شي وي دا پښتونخوا په تعداد کمه ده نو دوی به تل موږ لوټي په دې شان باندې موږ په هېڅ صورت داسې غلامي نه ورسره منو نه مو ورسره منلې ده نه همدا شیان د دې سره داسې تسلیمولی شو نن فیض د پاکستان فیض د ګنج د پښتانه هم دي پکې دا د پنجاب پی ټي ایم جوړ شوی دی دا د پنجاب ژغورنه کوي دا د پنجاب د عزت ساتي دا د ټول پاکستان نه کوي ځکه چې دوی کله هغه په باورپور سیسټم مدرګر ورنکړی صلاح الدین چې وړېږي د پولیس لخوا د ټوله میډیا راغلي یو د ټوله میډیا کورج ورکوي چې دوی دپاره کمیټیانې جوړېږي خو څومره پښتانه دلته په تشدد کې مړه شول دلته په جېلونو کې مړه شول په دې بنو ښار کښې نصیب الله خان نومې ده د بنو خلکو ګواه دی د پولیس والا و دلته د فوجي ګروپ شو فوجیانو وویشتو تر اوسه پورې هغه ته انصاف نه ورکوي دوی چې پښتانه دي هغه د بېحسابه دي هغه بې اعتباره دي صرف په دوی زړه باندې دي په دې دا هغه چې کوم تعصب دی دا د ویرې دي بیا دوی چې کومه قبضې کړي دي هغه په یو بل صورت کې دي په سوات کې دوی اوس ایکسپرس وے جوړوي 300 فیټه بېرته چې کوم زرعي ځمکې دي په دا کې تېروي په سوات خلکو خوښه ده چې د ایکسپرس وے جوړه کړه خو د ټولنو اوبه بهېږي سیند په غاړه جوړه کړه د دوی ځمکې مه خرابوه دوی دا کارونه ولې کوي پښتنو تاسو دې شي که سوچ دی ځکه کوي چې تا په خپله خاوره بېروزګاره کړي نو ته به ځې په پنجاب کې به ته دا غلامي کوې ته دا په ګنو کې به ډېوې دروې نن پښتانه چې خدای ته ټولو زیات وسایل ورکړي دي سل زره ستا په خاوره موجود دي تا پر کورما یې کمر بلې میوې ستا په خاوره دي که مڼه ده که امرود دی که انګور دی که انار دی دا هم ستا په خاوره دي په صحت هم ته مضبوط یې ستا جسامت هم مضبوط دی په مزدوري هم تکړه یې باوجود د دغې چې هر شی شته در سره د دغه ظلم د وجې د دغه جبر د وجې نن یو نیم کور پښتانه مسافر دي په دې عربو کې دېرش نه واخله 40 لکه پښتانه د مسافرۍ ژوند تېروي دا عربیان په مختلفو بدو نامونه کنځل ورته کوي د خوله او سپینه برګوي په دې لاهور کې زموږ پښتنو ریړې لګولې دي په ټول پاکستان کې کچې آبادیان نشته دی د دوی صرف د چنګریانو موږ ورته کوټنۍ د دغو دي که د دغه میلمه د چا دي هغه په دې پنډۍ کې په دې لاهور کې په دې فیصل آباد کې د پښتنو کچې آبادیان دي دا خوار ولس دا دښمن ولس دغې باوجود چې معاشي دې هم ورکړ ځان یې نه پرېږدي صحت یې نه پرېږدي په عدالت کې انصاف نه ورکوي نن طاهر ولې سړی چې هېڅ پیغمبر بیا هم انصاف نه ورته میلاوېږي څومره چې روزې ووهلې دلته مړي وکړي دا مړي دوی په مختلفو طریقو پټول غواړي دا د پښتنو حال دی دا زموږ د وطن حال دی په والله دې وطن حال سمولو دپاره به موږ په سر تېرېږو دا په سر نه شولو تېر موږ که چېرې ویرېدلو دلته خلک ګنګوسې کوي زموږ ملګري ته څوک وایي چې ته به مړ شې ته به ورک شې وطن به ورکېږي وطن به ورکېږي د پښتونخوا وطن روح دا بیا ختم شو عزت یې ختم کېږي زه به یې وطن باندې بربادېږي زه به سر بچ کوم نه یې بچ کوم د هغه سر چې پښتونخوا به بربادوي کوم څه که په سترګو کې چې نه ووینله دا خو زموږ خاوره ده دا به بل څوک نشي راتللی دا به موږ خپله جوړوو د دغې دپاره به ایمانداره کېږو مخلص کېږو به شکونه ثبات به پرېږدو په خپل لیډرشپ به موږ درته په خپل لیډرشپ باندې به موږ اعتماد کوو د خلکو په ګنګوسو کې به نه راځو دغه ناروا لینډ ماینز مسله ده لینډ ماینز مسله که تاسو وګورئ دلته صرف دوی راغلل تصویرونه یې واخیستل لینډ ماینز یې نه دي صفه کړي موږ ته دا درخواست کوو چې دوی دې دا لینډ ماینز صفه کړي د سټوډنټانو مسلې دي په پېښور هاسټل کې یې اعزاز نامې وو د
یو پښتون د اجاز هغه یې ورکړی دی علمګیر وزیر یې په لاهور شوی دی تر څو د دغو سره مو کلک ولاړ یو همیشه ورسره ودرېږو چې تر څو علمګیر وزیر دی یا اجاز دی یا ایمني په غلط کیسونو کې د اسلامیک یونیورسټۍ یو ملګری چې په پردیو په غلط کیسونو کې سوله ته تللی و هلته فیصله هلکانو ته ورکوله په هغې کې یې نیولی دی دا سټوډنټان دی خلاص کي او دوی ته د دلته دغه دا دوی ته د تکلیفونه نه ورکوي ملګرو یو خبره عام ولسته کومه په دې حواله سره هم تاسو خامخا روزانه راته لیکلي دي یوه خبره نه پرېږدم نو دلته زموږ سره عام ولس سره په مختلفو طریقو ظلمونه کېږي تېره میاشتو کې په ملازیو کې څوارلس برټاني او مروت ووژل شول تر اوسه پورې د هغو خلکو ته انصاف نه دی کړی شوی دا که د انصاف خبره وکړو نو دلته د انصاف سره شته ده دا قانون دا آیین یې دغې دپاره جوړ کړي دي چې په تا FIR وکړي تا ونیسي تا جیلونو ته کړي چې کله ته حق غواړې خو ستا دښمن ستا قاتل که روانور دی که اصل میسان دی هغه به بیا هلته تګړې ګرځي هلته بیا هېڅ انصاف نشته هلته بیا هېڅ عدالت نه وي زموږ د بکاخیل کیمپ سره نږدې و بکاخیل کیمپ نه دی دا یو جیل دی 15,000 کورنۍ هلته ښخې دي هغه دومره مجبور کړي دي چاره ورځ د پاکستان زنده‌باد مومنټ والدونه جوړ کړي دي په زور باندې په دوی احتجاجونه وباسي چې موږ خوشحال یو 2-3 خرڅ شوي سړي هلته ناست دي دا پیغامونه لګوي چې موږ په خپله په دې بکاخیل کیمپ کې خوشحال یو بکاخیل کیمپ موږ پښتانه په وجود سره نه تسلیموو او په پوره ایخوا چې څومره IDPs پارلمان کې په نورو علاقو کې دي دې ته به زر تر زره لاره ورکړې شي او په دې حواله سره چې څومره زر انصاف وشي هغه به وي یو خبره زما نه هېره شي کېدای شي دا زه درته کومه دوی طریقې واردات دا دی چې یو ځل د مرګ چې مړي کې که ته پرې غلی شوې بیا هېڅ نه درته وایي خو که تا په خپل مړي اواز پورته کړو یا PTM ته راغی په مخ دی 2 پسونه درولري په سیاسي طریقه سره دی غلی نو په مړي دې په مختلفو طریقې غلیوي مه کوئ دا نیف پښتون یې نیولی دی تا ترې معاف کوي نه معاف کوي ما دا مړي معاف کوئ ځکه چې یو مړی ته معاف کړې پرې غلی کښېنې بل پښتون ته لاره جوړېږي په خپله خاوره ورحمېږئ په خپل ولس ورحمېږئ دا کارونه چې د دوی سره په 2 پسونو باندې د پسه په مینه او انسان مینه کې فرق وي په هغه کې فرق وشمارئ نو هغه ما ورسره منئ عدالت موجود دی ما ته سزا راکولی شي دلته دی هم ورکوي د ګرو حواله سره یو خبره د ولسونو نه پستی په دې وطن کې یو بله 2-3 داسې مسلې روانې دي چې آپ ما ورته ډېر ډیپینډ کړي یو خو د ماشومانو هلکان ورک شي لکه فرشته مومند لکه په خیبر کې یو ماشوم چې ورک شو لکه په کور ایمرجنسي کښې چې سکینه وه لکه په کویټه کښې چې غوثله و دا ماشومان ورک شي د دغې باندې خاموشه کېږئ نه دا ډېرې دردناکې واقعې دي دا ډېرې دردناکې واقعې دي د ماشومانو سره داسې واقعې دا د پښتنو په خاوره نه دي شوې د دغې پر خلاف ټولې علاقې راوځئ او تر هغې پوره په نورو ته که اختلاف کوئ په دې خو اختلاف ما سره کوئ په دې باندې چې چېرته وي PTM به انشاءالله هر وخت په دې باندې ودرېږي او ولاړ به وي داسې په خپل منځ کې د خیلونو چې کومې قبیلې دي زموږ هېڅ خیل نه نشته ټول پښتانه یو ټول پښتانه به په یو ځای وو موږ د فرقاویت نه بالاتر یو زموږ په دې خاوره باندې که سني اوسېږي که شیعه اوسېږي موږ پښتانه یو په دې مرګونه موږ نه غواړو داسې دا اوس چې کومه خبره وشوله د ایران په حواله او د امریکې په حواله سره نو ملګرو یوه خبره درته کومه دنیا اوس هوښیاره شوې ده دنیا اوس ډایرکټ جنګونه نه سره کوي دوی په پردې خاوره جنګونه سره کوي هغه ته پراکسي وایي چې جنګ د ستا وي فایدې د ستا وي خو وجود د خاوره د بل وي نو موږ خپله پښتنه خاوره هېڅ پراکسي جنګونو ته نه ورپرېږدو او نه په دې خاوره که داسې چا څه
شی راوړلو نو موږ به بیخي د هغې بھرپور مخالفت کوو. ملګرو زه په آخر کې یو څه نامونه اخلمه، تاسو به زنده‌باد ناره په وایئ. حنیف پښتین زنده‌باد، حنیف پښتین زنده‌باد، حنیف پښتین زنده‌باد، سراج مومند زنده‌باد، سراج مومند زنده‌باد، سراج مومند زنده‌باد، علمگیر وزیر زنده‌باد، علمگیر وزیر زنده‌باد، عارف وزیر زنده‌باد، حسن ناصر زنده‌باد، حسن ناصر زنده‌باد. دا زموږ عمل، دا زموږ هغه اتلان دي چې نن د دغې تحریک لپاره منډې او تنډې وایي، په جیلونو کې پراته دي. ما ورته جلسه وکړه، دی په جیل کې ناست دی. د دوی د رهایي لپاره موږ هر وخت تل قانوني لارې چمتو ساتلې دي. موږ د پښتونخوا وطن